بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو دی MCSE دیالسمه ویډیو تم تیر ورځې مو تاسو شیرینګ څنګه یعنی څنګه کولای شي چې د یو کمپیوټر نه نور کمپیوټر ډاکومنت چې ده یعنی شریک لکه فولډر باندې چې ده رائټ کلیک کول او بیا شیر وذ ایڈوانس شیرینګ بیا چې ده ایڈوانس شیرینګ او شیر دس پرمیشن تتلو فل کنټرول اوکے او بیا کلوز او کله چې بل پی سي تتلو سٹارٹ رن دو ځلې بیک سلیش او د دې پی سي آی پی ادرس چې 15 د مس بابا په نام راغلی خو تیر ورځم چې ده یعنی دغه ټاپک کې مو اوس راځو یعنی یو شیر فولډرز په دوه نمونو باندې شیر کوو لکه دغه فولډر اوس الریډي چې ده شیرز زه غواړم چې دا په دوه نمونو باندې چې ده شیر شی به یو وي خو دوه نمونه به یعنی څه به وکړي هماغه شیر فولډر باندې رایټ کلیکس او بیا شیر وذ او بیا ایڈوانس شیرینګز فرست ټایم چې ته شیر کې نو دغه چیکونه تا سره آف وي ځکه چې دا زموږ نه پاتې شو یعنی کله چې یو فولډر ته شیر کې نو هغې نه بعد چې دی دغه علامې مونږ ته راځي بیا راځم اډ په نامه وایي بیا په کوم نوم باندې شیر کې زه وایم چې لالا اوس تیر ورځ مې ته ویله چې هر فولډر باندې مونږ علیحده پرمیشن وکړو لیمیټیشن ته راځو فار ایگزامپل دوه ونیسو پرمیشن ته ځو دې ځل ډینای نیسو اوکې یس یې کوو اوکې کوو اپلای اوکې کلوز به یې فولډر امدا یو فولډرز دي خو دوه نومونو باندې چې دی شیرز یو د بابا په نوم او بل چې دی د لالا په نوم که چېرته څوک د بابا ور باندې غږ کوي نو ورته ګوري او که چېرته څوک د لالا په نامه ور باندې غږ کوي نو ورته نه ګوري اوس خو نه دی راغلی رایټ کلیک یې کړه همدغه ځای کې ریفرش یې کړه خپله راسي که په بابا ډبل کلیک کړو نو فول اکسس ده او که چیرې مونږه د لالا په نوم ور باندې غږ وکړو لالا په نامه ډبل کلیک نو نه به مشکل شته ښه زه دې نه بعد بل طریقې ته لکه یو فولډر په دوه نومونو شیر کوي مقصد یې داسې اخیستل کېږي نه خو خیر چې یو نوم باندې شیر کوي ضرورت د دوه نومونه نشته دی خو هلته چې دی موږ سره یو بټن و چې هغه موږ سره چې دی باید درس ټول کمپلیټ درته ویل شي مطلب هم دا شوی یعنې موږ وایو چې کوم چک میک درته پاتې نه شي زه دې نه بعد چې دی بل طریقې ته هاو ټو شیر بل طریقه رائٹ کلک مائی کمپیوٹر منیج ته ولاړ شي منیج نه بعد چې دی ډبل کلیک آن شیر فولډرز او بیا چې دی شیر ته راشي څومره هم څیزونه چې ستا نه شیرز دي که بابا دی که لالا دی که هر بلا دی غونډه چې دی تاسو ته دلته ښودل کېږي چې کوم کوم څیزونه ستاسو څخه شیر شوي که چېرته غواړې چې بل فولډر شیر کړي رایټ کلیک یې که رایټ کلیک نه بعد نیو شیر ته لاړ شي نیو شیر نه بعد نیکسټ به یې وای کوم فولډر شیر کې براوز ته زو براوز نه بعد لاندې راځي
او دلې راځي کوم بل فولډر به سلیکټ کو فار ایگزامپل انټي وایرس 19 بیا په همدې طریقه اوکے بای کې او نیکسټ بای کې نوم صحیح ده کو چینج کړو ها نیکسټ نه بعد چې ماته د مخ کې هم ویل چې هر فولډر باندې مونږ جدا جدا پرمیشن لرو سچم زمون خوښو کچیر تاسو زمون په دې فولډر کې دننه کې کتا سو کې هر څوک په دې فولډر کې دننه کې کا یوزر دې اډمن دې کا یوزر دې گیسټ دې کو زما په دې فولډر کې دننه کې غوندو ته چې دې پرمیشن یعنی ریډ پرمیشن سره کچیر ته یوزر دې اډمن وي نو فول اکسس دې تعالی او کچیر ته یوزر دې چې دې گیس وي نو صرف ریډ پرمیشنز کچیر ته یوزر دې اډمن دې نو فول اکسس دې خو کچیر ته گیس وی یوزر دې بیخي ورته اجازه نه ورکړي چې دا دنه نمشي پکې لکه اوس هم چې دنیا ولا او کچیر ته غواړي چې بیا په خپل خوخه باندې وکړي هر پرمیشن چې ستا خوخه راځي سلیکټ کا او فینیش او بیا فینیش ګوره بیا سم تیار موجود یو رائټ کلیک ریفریش کوي خپل بس مشکل شته ښه څومره سيزونه چې اوس مونږه شیر کوو فکر دی وی چې څومره سيزونه مونږه شیر کوو نو خلکو ته چې ښکاري کا ډبل سلیش زما آی پی واچي نو ډایرکټ ورته ښکاري زوم چې یو څه شیر کوم خو چاله د ښکار نشي یعنی هیډن شیر په لوريس هیډن شیر طریقې رائټ کلیک کا رائټ کلیک نه بعد نیو نه بعد چې د فولډرز فار ایگزامپل نصرت 19 پدې کې یو فایل بواچ چې موږ ته بیا پتا ولګي فایل مې پکې واچو نصرت باندې چې د رائټ کلیک او شیر ایڈوانس شیرز بیا ایڈوانس شیرز شیر دس دغه نوم سره چې د شفت 19 سالور پرس کړي ډالر ساين سره هایډ کیږي ډالر ساين سره شو کیږي بیا پرمیشن کا خوخه دی وی ورکه ورته څه چستا اوکے کا او بیا کلوز اوس وګوره چې لز د پمزو ریفریش کوم نو دا نه راځي نصرت اوس د تعالی وایم چې ما یو فولډر شیر کړه په نامه د نصرت اغه کې چې دغه ډاکومنټس پرو خو کچېر عام شیر کوم نو دا ډاکومنټس ټول خلک اخلي ته وای چې زه هر ورځ ستا شیر فولډر ګورم هیڅ نصرت په نامه نشته زه وایم چې نه شیر کړم ده خو هډن شیرز دا به څنګه اکسس کې سٹارټ رن ته ولاړ شي دوه ځله بیک سلاش زما د پی سی آی پی ادرس بیا به سلاش اچه چې ویډیو کې دراشي او بیا فولډر نیم چې نصرت د مون سره او بیا به شف نسی سالو ډالر ساين سره چې ده هایټ کیږي ډالر ساين سره چې ده شو کیږي هم دې کې نو کومال تا start run تازم دو ځله بیک سلاش 10.0.0.15 بیا سلاش سپنامه ده نصرت شفتونی سه سالور پرس کر مشکل چیرته فولډر نه خو نه فولډر کلاو کوله تا کنه همدان فولډر کې واچو دا نه دنه بوله سي ام پی سي شو لکه ته و چې زه بار دغه سٹارټ رن ته تلای نشم بار سٹارټ رن ته تلای نشم زه غواړم چې یو آیکن جوړ کوم ستاسو شر فولډر چې په ماغه ډبل کلیک کوم او ډایرکټ ماته د چي باید راشي ستا شارکټ جوړ
نو شارکټ د پاره سٹارټ وبخی رائټ کلیک نیو نه بعد چې د شارکټس دو ځلې بیک سلیش زما د پی سی آی پی ادرس او بیا بسو کې نیکس او بیا به فینیش آیکن څومره سيزونه چې تو شیر کوم هغه تعالی راځي کا و شیر کوم که یو کال بعد شیر کوم که هر وخت شیر کوم تعالی مکمل به راځي د سٹارټ رن نه چې د نو ختم شي یعنی لار بشي الته تو سٹارټ رن ته نشم تلر زله شارکټ دو ځلې بیک سلیش زما د پی سی آی پی ادرس نیکس او بیا فینیش هاید ولا بکنه نه هغه خو بیا غیله هغه خو سٹارټ رن دی هغه به سٹارټ رن ته وځي هغه د دې نه جدا دی خبره ته وې چې نه دا غونډه نه غواړم ستا یو فولډر غواړم غونډه نه غواړم ستا یو فولډر شارکټ جوړوم ستا د شیر فولډر د یو فولډر شارکټ غواړم نو بل طریقه د سٹارټ رنز دې سره خو ټول راتله شارکټ تلاش دو ځلې بیک سلیش زما د پی سی آی پی ادرس بیا سلیش کوم فولډر نه بابا 2 نیکسٹ کا فینیش ګوره دماغه فولډر یې واشه سپنامه شهر د خور ته وای بابا 2 په نامه صحیح ده یو بابا 2 ده د لګوره چې بزره کې د سران نشي یو بابا 2 ده بل لاله صحیح شو مشکل خو نشته خیر کچیر ته غواړي چې نه ستا ډرایبونه خو شهر ده تیار موږ تیر روز ویل چې ډرایبونه باندې خپل شه ده شهر زه غواړم چې ستا ډرایبونو ته دننه شم ستا ټرن ته لاشه دوه ځلې بیک سلیش زما د پی سی آی پی ادرس بیا سلیش کوم ډرایب ته مې ځي لکه دی او بیا وسه کې شف ډالر سنس ځکه چې هغه شهر ده اتوماتیک دی خو هیډن شهر دی مشکل کچیر ته غواړي چې ستا په کوم فولډر کې څوک دننه شوی دی لکه دلته ګوره زه پر اگزامپل بابا 2 کې ولاړ یم ما ته څه پته لګېږي چې زما کوم شیر فولډر کې څوک دننه دی پته لګېږي راته میسج راځي نه کچیر غواړي چې مانیټرینګ وکړي مانیټرینګ نه مطلب لیدنه وکړي دا د شیرینګ مانیټرینګ ځخه رائٹ کلک کا رائٹ کلک نہ بات ایڈوانس نہ بات شیئر فولڈر اور رابط چیرتا سیشن نہ بات چدے ستا یوزر چدے پنامه د څه شی ده ایروساف یوزر مې ګوره ایروساف یو کس د نشوه ده پنامه د جالبات پیسی جالبات دن نه ده کنه اما هغه ده کنه صحیح بل تبلا شي دا خو صرف د تخیل چې کوم یوزر والا ده اوپن فالس ستا کوم فولډر کې دن نشوه ده بابا دلته خو ما سره نوم بابا ده کنه د فولډر نوم مې دلته څه دلته ګوره ښه فولډر نوم مې څه ده بابا ده خو شیب شوی ده بابا تو په نام ما ته خو زما خې چې ستا دغه ده یعنی څه شی ده موږ سره بابا په نامه فولډر ده چې یوازې صرف او صرف پکې څه شی کوي ریډ کوي مشکل سوال مشکل نن سبا چې دفترونو کې ډېر استعمالېږي دفتر موضوع ته اوس ځینې فولډر یې ته شیر کوې ځینې دا شیر کوې ځینې دا شیر کوې هر یو شیر کوې که چېرته ستا فولډر مې په کار وي نو ورومه چې دی ستا ته سټارټ رن ته ځم کله د دې ته ځم کله د دې ته یو سر د دې په دفترونو کې نن سبا ہوم ډرایو جوړېږي ہوم ډرایوز هر یو کس چې په هغه ہوم ډرایو کې ډاکومنټس واچوي نو مستقیم ټول خلکو ته افشا کېږي
نن سبا چې هر دفتر ته ځې وای هوم ډرایو کې واچوه هوم ډرایو کې واچوه هوم ډرایو کې واچوه هر یو ته وای هوم ډرایو کې واچوه چې هلته اچوي نو ټول خلکو ته ځي نو د هوم ډرایو دپاره ته به یو پی سي به مشخص کې او د هغې ډرایو ته به ځې لکه زه ورته نوم ورکوم چې هوم په نام یو پی سي کې دا به فولډر جوړه رائټ کلیک به یې کې شیر ویت او بیا ایډوانس شیرنګ بیا چې د ایډوانس شیرنګ او شیر دی سو پرمیشن او فول کنټرول دا همیشه فول کنټرول اوکې به اوکې نه بعد بیا به اوکې او بیا به کلوز فولډر مې شیر هوم په نام اوس ټول خلک دا نه چې زه یوازې ټول خلک دا طریقه به ټولو ته تو خیر په دفتر کې که فاینانس ده که کاونټر ده که منیجر ده که څومره خلک دا ټول خلک به څه کوي رایټ کلیک مای کمپیوټر میپ نیټورک ډرایو ته به ځي او دوه ځلې بیک سلیش د چا نه چې هغه فولډر شیر شوی وي دغه پی سي آی پي ادرس چې 15 ده بیا به سلیش اچي فولډر څه په نامه ده هوم په نامه او بیا به څه کوي فنش به وکړي دم به وکړي دم به دا کار کوي دوه ځلې بیک سلیش 10.0.0.15 بیا سلیش فولډر هوم په نامه ده او بیا به فنش ډبل کلیک مای کمپیوټر سی ډي رام نه بعد چې یو ډرایو تاله جوړ شو دیلم جوړ شو ټولو ته به دا شی جوړ شو که زه پکې ډاکومنټس واچوم یو شی پکې واچو دا چې دی یوازې نه ټول خلکو ته دا ځي که هر څوک په دې کې هر څه اچوي نو مستقیم ټول خلکو ته ځي دا ډېر یوزفل ده خو فکر دې وي چې سایز د چا نه ونیوله سایز زما د دې ډرایو غونډه ونیوله مشکل به نشته څه شی چې بیرته ختمي ښه آسان طریقه ده رایټ کلیک یې کړه شیر ویت ایډوانس شیرینګ دغه چک صرف اخواته کوي اوکې یس کلوز مشکل